نجونې باید دغه 4 ډوله هلکان هیڅکله د خپل ژوند څخه لرې نه کړي. سلامونه احترامات مې قبول کړئ دوستانو. خوښ یم چې په یو نوي ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. نجونې باید دا 4 ډوله هلکان له لاسه ورنه کړي. اول پوه هوښیار، هغه کسان چې هوښیار دي د خپلو میرمنو یا ملګرو ډیر کم خیانت کوي. د فینلنډ د پوهنتون څېړنې ښیي چې هوښیاران نارینه تر ډیره د خپلې ملګرې سره واده کوي. دویم خوش طبیعته، هغه نارینه چې تل یې په خوله موسکا وي په ژوند کې تر نورو ډیر بریالی وي او د ژوند د سختیو څخه د پوره حوصلې سره ځان وباسي. دریم هغه نارینه چې د تاسې د غوندې د نورو خیال هم ساتي، مطلب دا چې په یوه بله میرمن ریشخند نه وهي. یو هلک چې یوې ښځې ته په ډیر چرول دوکه ورکړې وي هغه ښه نه یادوي. څلورم ستاسې لاسته راوړنو ته په درنه سترګه ګوري. ستاسې لاسته راوړنې لمانځي او کوم کار چې کوئ په هغه کې مو تر شا ولاړ وي او ملاتړ مو کوي. نو هیله لرم له نجونو څخه چې دغه ډول هلکان له لاسه ورنه کړئ. دوستانو دا زموږ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان هم ضرور ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت الله مو مل شه.